سلامونه ملګرو، نیکې هیلې احترامات، امید ده چې روغ جوړ به او الله مو راته ژوندي لره. ملګرو نن بیا موږ دره یو ښکلی غوندې بنډاره جوړ کړې ده. مغه ځای ده چې تېره ویډیو هم کې کړې وه، سید رحمان حاجي صاحب په ځای باندې په الخزنه کې ډېره ښکلی ماحول دی، ښکلې هواګانې لګېږي او د مرغو شور دی، بلبل اوازونه دي. کوشش هم کړی ده چې بیا د سید رحمان به یې په فرمایش باندې چې کوم دی د په وخته باندې یو نظم د وصال صاحب نه واورو. او ملګریو ډېر یو زبردست نظم دی، ډېر یو عجیبه سباک حقیقت او یو قسم تصویر جوړوي، بالکل چې یوه عکاسي کوي د تیر وخت او د نوي وخت سره جوړښت خوري. شاید ته هم اورېدلی دغه نظم؟ یاره ما اورېدلی رای، خو زه خو وصال هر یو شی واورم، خو دا نظم چې کوم ما اورېدلی رای نو په یقین ساتئ چې کتونکي اورېدونکي یې اوري که نه، نو دوی بیا هم د یوه داسې خیالونو په دنیا کې ورډوب شي چې دوی بیا هم وصال صاحب لا په داد باندې مجبور شي. بېشک ملګریو، ښه خوند ته وخورو او ښه سوچ پرې وکړو چې کوم زوی له مړي دا نظم. ټولو ناوال خو ملګریو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. د سید رحمان لاله هم یو جهان مننه، بېګا مې ورته داسې لږ غوندې تېر کړی و، بیا یې غوښتنه وکړله او افسان صاحب او تاسې ټولو ملګریو سمین ګل صاحب او سید رحمان لاله د ټولو نظرونه ښکلي دي چې ما لیکله په درنه سترګه باندې کسو ډېره مننه. علم مالشه ارشاد نظم دی، عنوان خو یې نشته، او وی چې دلته حالات اسې سنګین غوندې دي، دلته حالات اسې سنګین غوندې دي او دلته خطرې دي په هر لوري خورې. اوس چې راځې نو لږ په خیال را درومه، هسې نه عشق پورې مو تور پورې شي او هسې نه ژوند پورې مو اور پورې شي. دغه کوڅه شوه د ظالم په لاس کې، او دغه کوڅه هغه کوڅه خو نه ده چې به زما او ستا دیدن پکې شو، چې به راتلې پکې په ناز او نخرو. دلته اوس هغه مینه پاتې نه ده، دلته د مینې بس نامه پاتې ده. دلته اوس مینه په پیسو خرڅېږي او دلته اوس خلک مینه دولت ته وایي. اوس د غریب د لاس نه ووتله، اوس د غریب د لاس نه ووتله او غریب به څه له چا نه زړه وغواړي. ټوله ورځ خوار په مزدورۍ ستړی شي، بیا چې ماښام راشي خپل کور له غریب، بیا چې ماښام راشي خپل کور له غریب، ورته بچي څومره خوشحال شي، وایي بابا په خیر راغلی او ستړی مه شي، ټول ته چاپېر شي ستوماني یې لر کړي. بیا ترې غوښتنې خپل بچي شروع کړي، بابا اختر دی لوپټه مې نشته او د مرچکي ښکلې جوړه مې نشته، وګوره سپلې مې هم په خواش لیدلې، ګوره سپلې مې هم په خواش لیدلې. او بابا له خپله محبوبه یاده شي، بابا له خپله محبوبه یاده شي، او په تصور کې بیا هغه راواخلي او ډېر ګیلمن د یو بل شي سره. ورته وایي د اختر مخه ده، چېرته خو لار کړه را غلطه که نه، بیخي دې ځان کړو ناغرضه رانه. ورته وایي د اختر مخه ده او چېرته خو لار کړه را غلطه که نه، او بیخي دې ځان کړو ناغرضه رانه. دا ورته وایي د حالات نه ګورې، د هر چا لاس کې د ټوپک او مرمۍ او په چا مې وژنې راته ښکاري جوړې. اوس په هر لور د رقیبان کوڅه کې او دیدن به سوي ملاقات به سوي. دا ورته وایي د حالات نه ګورې او د هر چا لاس کې د ټوپک او مرمۍ او په چا مې وژنې راته ښکاري جوړې. اوس په هر لور د رقیبان کوڅه کې دیدن به سوي ملاقات به سوي. خو دا یوه خبره واوره، خو دا یوه خبره واوره، او ته هره ورځ پاس په بالې راخېږه او انتظار کوه زما د راتګ، زه به هم داسې بې تپوسه درځم. خو دا یوه خبره واوره، ته هره ورځ پاس په بالې راخېږه او انتظار کوه زما د راتګ، زه به هم داسې بې تپوسه درځم. بیا یې د خیال ګوډې څه داسې وایي، بیا یې د خیال ګوډې څه داسې وایي، د ظالمانو زور وبشه، د ژوند یو څو شپې هم په تمه تېرومه. واه 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 جی واه، ډېر الله ډېر زبردست، ډېر ښکلی، ډېر الله ډېر زبردست، ډېر ښکلی نظم و وصال صاحب نه موږ واورېدلو. تاسو به هم ته خوند وکړو ملګریو. انشاءالله بیا به سره بل پروګرام کې بیا حاضرېږو. ډېره مننه، ښاد او آباد او بریالي اوسو.
ناره ناره